زمانه مزه چې دلري اشنا چې خفه نشي ستا خبرې مې ارمان دی څومره ښایسته زما جانان دی چې خفه نشي ستا خبرې مې ارمان دی څومره ښایسته زما جانان دی علمه واورېد خپل ځان راته ګران دی څومره ښایسته زما جانان دی خیسته خیسته نازونه کوي څه ښکلي ښکلي عادتونه کوي په سترګو سترګو کې عزتونه کوي ماته خیسته خیسته نازونه کوي څه ښکلي ښکلي عادتونه کوي په سترګو سترګو کې عزتونه کوي ګملګرو د ګلونو ګلستان دی څومره ښایسته زما جانان دی د ګملګرو د ګلونو ګلستان دی څومره ښایسته زما جانان دی علمه واورېد خپل ځان راته ګران دی څومره ښایسته زما جانان دی اشنا میں ټول وفا وفا دے په حقیقت کې بل زما دے په مجبوری رانا جدا دے اشنا میں ټول وفا وفا دے په حقیقت کې بل زما دے په مجبوری رانا جدا دے چاہتے زما ته خو ستوری د اسمان دے څومره ښایسته زما جانان دے چاہتے زما ته خو ستوری د اسمان دی څومره ښایسته زما جانان دی علمه واورېد خپل ځان راته ګران دی څومره ښایسته زما جانان دی علمه واورېد خپل ځان راته ګران دی څومره ښایسته زما جانان دی علمه واورېد خپل ځان راته ګران دی څومره ښایسته زما جانان دی علمه واورېد خپل ځان راته ګران دی څومره ښایسته زما جانان دی علمه واورېد خپل ځان راته ګران دی څومره ښایسته زما جانان دی را څنګه تاسو خو وړاندې هم کمپیرینګ کړی دی مینا چې څنګه وویل که نه خو دا تجربه څنګه ده دومره ښایسته او ناست او دا دومره درانه خلک چې ناست دي او ډېر بهترین آډینس دي نو څنګه لګي څنګه فیل کوئ ارشده د دغو خلکو مینه ده چونکې کمپیرینګ خو زما کار نه دی زما سندرې ویل کار دی زما دپاره وویلو چې شیخ روژه کې او زه به ډکې پیاله نوش کړم هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه خو بهرحال ملګرو مینه وه ایاز مینه وه او د شمشاد ټلویزیون 5مه کلیزه ده نو ټول خلک راته ښایسته ښایسته ښکاري ښکلي ملګري راغلي دي نو ما ویل چې راشه ایاز مجبوره کړم چې ته به نن موږ سره په دې پروګرام کې کمپیري کې ډېر ښه ما خو تاسو وختي هرکلی وویل او دغه شان زموږ چې سندرغاړې څومره په ګڼ شمېر کې لګیا دي ما تاسو وړاندې هم دا خبره ستاسو یادګیرۍ لپاره بیا کومه چې د موسیقۍ میدان کې که موږ وګورو نو په یو څو کالو کې ډېر تعلیم یافته زلمي را روان دي او زموږ موسیقي ډېر مخ په وړاندې روانه ده وده کوي او دا زموږ کلتور دی زموږ د ژوند د ایکسپریشن دپاره د هغې د اظهار دپاره که هغه
ډانس دی که هغه سندره ده که هغه ډرامه ده که کمپیرینګ دی دا ټولې د پرفارمینګ آرټ شوبې دي او په دې کې زمونږ زده کړه به هم کوو موږ به راځو خپل کوششونه به هم کوو خپلې هڅې به هم کوو او دغه شان به د ناستو میلمنو او د کتونکو دا مینه او د دې ریسپانس که موږ ته میلاویږي نو انشاءالله ډېر ښه سندرغاړي به هم راځي کمپیرز به هم راځي او نور هنر به هم زموږ وړاندې راځي او د دې ډاډګیرنه د دې حوصله افزایي پکار ده د دې مرسته پکار ده او کلتور موږ یوځای کوي کلتور موږ یو بل سره ریکنیکټ کوي او دا نشترحال تقریبا 8 کاله پس بیا دوباره اوپن شو دوباره د دې دا پروګرامونه شروع شو نو په دې کې چې څنګه د شمشاد ټلویزیون دا نن 15مه کلیزه ده او جشن نوروز هم دی سرفراز خبرې ترې خو به هم کوو ګپ شپ به هم لګوو او دې سره به خپل فیلینګز هم شیر کوو چې څه زموږ په زړه کې دي او څه داسې کتابي خبرې به هم کېږي د کلتور خبرې به هم کېږي د ژبې د خبرې به هم کېږي او زموږ د دې دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان او پښتانه چې په هر ګوټ کې د دې دنیا د دې نړۍ د هغوی د ښایست د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره دا سلسلې روانې دي موږ یو ځای شوي یو په دې هال کې او انشاءالله موږ دنیا ته دا ښیو پښتو کې جرګه ده پښتو کې تیږه ده پښتو کې مینه ده پښتو کې زموږ ناسته ده پښتو کې زموږ فیصلې کېږي زموږ مشران فیصلې کوي او صرف دغه یو نوم چې پښتون امن پسند نه دی نو موږ د دې حال د ناستو میلمنو د لاسونو پړکا په ذریعه دنیا ته دا ویل غواړو چې پښتانه امن پسند دي ډیره مننه جی سرفراز رشید حسین خبرې خو ما ورته ډېرې وکړې بلکې تا ډېرې خبرې وکړې او دا ملګري به د سندرې په تمه یي سندرغاړي راغلل او سندرې وویلې په دې وخت کې زموږ سره یو ښکلې سندرغاړې فیمیل سندرغاړې او زما په خیال چې تاسو ټولې پیژنئ راغواړم ستاسو په درون استقبال کې راځي سایما ناز ګل زما مخکې خندا کبلی نشینا کلی ما غنتی ادا کبلی نشینا la la la
کړم لمبا یو نظر باندې بتا یاره نشه کړم نشه یو جادو بل په سترګو کې خمار دی زما مینا مینا هی 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 مینا سورنګار دی زما 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 دا دومره سات نوې چرته وې ته کوم ځای کې وې نو تا خوښ کړه نو ظاهره د وروسته پاتې شوم که نه نو داسې خبره نه ده شازما او خبره داسې ده چې موږ کتونکي ناس مېلمانه هم ستاسو مس کوي لګیا یو او موږ هم دا وې تپوس کېدی چې بھائی دغه جینۍ چېرته لاړه زړې کپړې اچولې مزېدارې مزېدارې او په جشن نوروز بالکل دا زما د مېلمنو زما د کتونکو چې کوم دا وخت مونږ ګوري دا د هغوی حسن نظر دی او زه وایم چې دوی دې نظري نه شي نو ډېر ښکلی شعر دا وخت زما ذهن ته راغلی که ته غواړې بالکل بالکل شازمې وایي ته نقاب د مخه لرکه بس هم زه به درته ګورم ته نقاب د مخه لرکه بس هم زه به درته ګورم د نظر پروا به نه کې خیبر ډک د سپېلنو دی ډېر ښه شازمې او جواب به هم درکم چې یو ځلې بیا په دې لار راشه ډېر ښه یو ځلې بیا په دې لار راشه په پخپلنو د پرېوته ګردونه ډېر ښه ډېره زیاته مننه او هغه خلک اوس را روان دي زموږ مېلمانه د کابل نه د کویټې نه پېښور نه ټولو ته د زړه د تل نه یو ځلې بیا هرکلی وایو دې وخت کې موږ د محفل دا موډ لږ غوندې بدلو ګانې هم ډېرې وشولې سندرغاړي هم راله نور هم را روان دي ماشاءالله ډېر ښه ښه سندرغاړي او ته وایي که نه نیکسټ ټو کم کمینګ اپ سو دیر آر مینی تھنګس ټو کمینګ اپ خو دې وخت کې موږ د محفل رنګ لږ غوندې بدلو او تاسو لږ خندو او د دې خندا دپاره چونکې دا زما او ستا فیلډ نه دی خندول د دې دپاره خپل خلک دي زمونږ د پرفارمنګ آرټ او دې وخت کې زه راغواړم د هایکو دپاره او ستاسو د خندوالو دپاره او ستاسو د مسکا دپاره د هایکو یو ډېر ښه شاعر چې مزاحیه شاعري کوي یو ډېره مزیداره شاعري کوي تاسو خوښوئ ګورم واورم راځي د هایکو شاعرۍ دپاره ظفرخان ظفر شعر دی دلته د روزګار نه پس واده کیږي دلته د روزګار نه پس واده کیږي او دومره انتظار زمانه نه کیږي دلته د روزګار نه پس واده کیږي او دومره انتظار زمانه نه کیږي او دومره انتظار پوره اته کاله نو دومره وخت کې څومره ډېر واړه کیږي او د کم سړي د لاسه چې زما دا واده نه کیږي نو هغه چې دی زما ګورې سکه د مور میړه کیږي
بل شعر دی بیا بیا نشته شعر دی ته وې چې زه دلته ولاړ یم ګنې تا ته ګورم ته وې چې زه دلته ولاړ یم ګنې تا ته ګورم زه خو د دې ځای نه د خپل پټي ګیا ته ګورم او قتل کومه داسې نه چې ګینې نه ګورم ما خو تا ته نه ګورم زه د خپلې غوا ته ګورم چې پاتم کې اته ځله فیل شوم نو مور مې ویلې نور سکول مه وایه هسې نه دماغ دې کار پرې نه دی ملنګ ویل خیر راکړه روپۍ مې ورکړه نو هغه ویل زه به درله لس درکړمه خو لږه دا خوله داسې کوپی کوپی کا چا راته ویل اکسیډنټ شوی دی دوه پکې مړه دي هغې هېڅ هم نه وایي او یو پکې خوږ دی هغه چغې وهي غلطې په غلا کې جانماز وړلو د کور مالک ورته ویل مونځ پې کومه نو هغه ویل زه ته هندوخ کارم څه یو مست بوډا چې مست ته ولیدله ویلې زما هغه غاښونه روړئ زه دې جینۍ پسې شپېلې وهمه د مړ سړي نه چا ګس لاس پرې کو ما ورته ویلې دا د څه دپاره ویل چې عملنامه ورته پخې میلو شي جینۍ بوډا سړي ته ویلې بابا داسې راګورې جوړې زویله مې کې نو هغه ویل ما باندې څه شړک پرېوتی ما ویل چې تاسو سپی ساتلی نه دی نو که چېرته غله راشي پسې یې روئ ویلې هغې پسې مونږ خپله غاپو جج ملزم ته ویل ته نه شرمېږي چې په شپږم ځل عدالت ته راغې نو هغه ویل ته چې روزانه راخلاصې پوزه یې چېته که پېښې یې وکړې ما ویل که ما ته اداګانې کوي خو هغې کبابو ته سپېږمې وهلې ماما چې جیب ته لاس ورښکته کړلو ما ویلې ما له جوړ پیسې راکوي خو هغه سپېره ځان له نسوار راویسته ټوله شوشا ګورې په سر جوړه ده د چا چې سر باندې ویښته نه وي نو دا ته به وې جوړه بې پاڼو توت دی چې تاسو به د هایکو نه خوند اخیستی ډېر زیات خوند یې اخیستی دی خوند درکو درله ښه 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 او په هغه سور سالو باندې نقشونه پاڼې پاڼې اوس هر سره تخکاری سره رنگونه پاڼې پاڼې او بغیر د محبت کمې یو ټکې زده وي نو په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې تا دې درپسې شي ډېر ښه سرفراز ماشاءالله ستاسو دا شعر چې و دی د دې خپرونې خوند یو په دوه کو او دا خپرونې به همدغه شانتې مونږ جاري ساتو زموږ دا خوشحالۍ به همدغه شانتې مونږ خپړوان دې بوزو همدغه شانتې کلیزې به مانځو همدغه شانتې جشن نوروز به مانځو او نورې خوشحالۍ هم مونږ تاسو سره په شریکه باندې مانځو او خو زه وایم چې دې نه مخکې چې مونږ هغه دروند سندرغاړي راغواړو خو هغه سندرغاړي ته به نن موږ خواست کوو هسې موسم خراب دی خدای دې خیر کوي چې بیا داسې سندر ونه وي چې موسم نور خراب شي همدغه شانتې د زړه نه به زموږ دې سندرغاړي بلنه کوئ ستاسو په دروند استقبال باندې راغواړو خالد ملک لتا نبی لوینا وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یاره دیدن ته څنګه بدر زما وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یاره وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یاره وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یاره زما او ستا یاري شوه ګرانه وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یاره زما او ستا یاري شوه ګرانه وړاندې د تور خم زنځیر شي ته پې خبره
زه په کابل کې ژوند کومه وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره دیدن ته څنګه به درځمه وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره د یو بل جدا نشو وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره مونږ به د یو بل جدا نشو وړاندې د تورخم زنځیر شي که غم ازان په مونږ ستړي شي میینه وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره دیدن ته څنګه به درځمه وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره یو می واده یو می ایمان دی وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره یو می واده یو می ایمان دی وړاندې د تورخم زنځیر شي چې زه تر مرګه او پورې تا سره به یمه وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره دیدن ته څنګه به درځمه وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره راغا تو تاخل وایم وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره زنو راغا تو تاخل وایم وړاندې د تورخم زنځیر شي زه به جانانه او تانه ناوې جوړومه وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره چې ماله تانه بېلوینه وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره وړاندې د تورخم زنځیر شي شیرینه یاره تاسو ډېره مننه او کوم ښاغلي مېلمانه چې اوس راغلل هغې ته مونږ هرکلی وایو هرکله راشئ جي او ستاسو د هم دا کلیزه او دا جشن نوروز ډېر ډېر مبارک شي بابي دینه مخکې چې مونږ د خپرونه مخکې بوزو څنګه چې ما مخکې مو وایي چې د دې د چا نشترحال نه چې چا هغه د پروګرامونو خلاصې کړو بالکل چا چې بېشماره پروګرامونه دینه ورکړي دي اباسین څنګه چې مونږ یاد کړو اباسین پروګرام و 9 کاله پروګرام چلیدلی و او د هغې پروګرام کوربه نن مونږ سره په دې خوشحالۍ موقع کې شریک دی نو زه غواړم چې هغه هنرمند چې نامه یې د هېچا نه پټه نه ده پاکستان ټلویزیون پېښور نه هغې بېشماره پروګرامونه هوسټ کړي دي د کوربه په حیث باندې تاسو هغه کتلی دی نورو چینلو باندې هم کار کړی دی خو نن یې ځکه راغواړو چې دې حال سره د هغوی ډېر زوړ تعلق دی نو په دې موقع باندې هغوی څه وایي او د شمشاد ټلویزیون د کلیزې په موقع باندې هغوی څه وایي ستاسو په دروند استقبال کې مونږ بلنه ورکوو جمشید علي خان
جمشید علي خان چې چېرته زه یم نو چې جمشید راشي نو زه خپل ځان پوره پوره ګڼم ځکه چې زه بغیر د جمشیده لږ نیمګړې ښکارم. څنګه یې جمشیده؟ دې نه مخکې چې تاسو ووایئ زه په شاګردانو کې راځم ګورې. لیونی مینې کمیږي لیونی چې سیوا کیږي لیونی بلا سیوا شي لیونی چې پخلا کیږي. ډېر ښه. او لیونی هم سپېلنی شم دا نور څه غواړي زمانه او سپېلنو کې مې لوګې کوي که نظر یې پې ماتېږي. نو زه چې خوره د وطن یم خپله خوره کې مې خښ کوي چېرې خورې به یو ځای شي خورې تل تر تل ګډېږي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. جی بھائی بایجان زه به تا نه دا تپوس کوم چې دا ښکلې کلیزه چې نمانځي شمشاد ټلویزیون او ورسره جشن نوروز نو تاسو به څه وایئ؟ زه به جي صرف دا ووایم چې یو خو بهترین رنګ ښکلی پروګرام ډېر ډیسنټ پروګرام کوالټي سټیج لایټینګ کیمرا ورک هر چیز کې کوالټي ده. بله دا ده چې څومره پورې د شمشاد ټلویزیون تعلق دی موږ هم پښتو وایو شمشاد ټلویزیون هم پښتو وایي افغانستان کې هم پښتو ده او دا دلته هم پښتو ده. نو دا کم از کم دا پښتو تورخم یا لنډي کوتل د دې منځ کې هغه لاینز نشي راتلی. بالکل نشي راتلی بالکل نشي راتلی. جی بھائی جان بایجان بس تاسو خبره خو ولاړئ بس ته به لاړ شو. ستاسو ډېره مننه د راتګ. پیسې چک به بیا راولېږئ. او جی به درشي ستاسو کور ته. ډېره مننه جي تھینک یو ویری مچ. ډېره مننه. تھینک یو شان. ډېره مننه. دا خو جمشید علي خان او داسې زموږ نور هم خواږه خواږه ملګري دلته راغلي دي موږ سره په دې پروګرام کې شریک دي. هغوی به هم موږ نمبر په نمبر راغواړو هغوی به هم د خپل رایې اظهار چې کوي هغه به دلته په سټیج باندې راځي کوي به. خو بابي موسیقي هم ډېره زیاته ضروري ده او موسیقي د روح غذا ده. د روح غذا ده او دا کوم خلک چې دلته راټول شوي دي نو زما په خیال چې د دوی به څه ډېرې زیاتې پریشانۍ وي. د هر انسان نن سبا پریشانۍ موږ د څو لحظو د څو لمحو دپاره چې دلته کې راشو نو هغه پریشانۍ موږ په خپلو کورونو کې په خپل شاته مطلب موږ پرېږدو. نو موږ وایو چې کله هم موږ دې ډګر ته راځو چې موږ په خندا یو او په خندا خندا لړ شو. دا د ذهن دپاره هم ضروري ده د جسم دپاره هم ضروري ده او د دنیا دپاره هم ضروري ده. جی بېشکه او چې کومه سندرغاړې به موږ اوس دلته راغواړو ډېره ستره نامه لري او مونږ ټول پښتانه په هغې باندې ډېر زیات فخر کوو او شکر وباسو چې مونږ سره داسې قسم سندرغاړې شته چې ماشاءالله هغې په ټولو ژبو باندې عبور حاصل دی او د لر او بر د پښتنو ډېره خوږه سندرغاړې ده او د هغې دپاره بابي یو څو ښایسته الفاظ لیکلي دي ځان سره. بس زه خو به هغوی ته چې لکه زه اول نوم واخلم نو زما په خیال چې هغه سسپنس به ختم شي او زه نه غواړم چې هغه سسپنس دې ختم کړم. صرف دومره به ووایم چې د هغوی په شان سنګره به زما په خیال چې په خیبر پښتونخوا کې بله نه وي نه به راشي. هغوی له د خدای ترقي ورکړي. د هغوی دپاره به یو ډېر ښکلی شعر دا وخت زما ذهن ته رالی وایي دا بې زبانه آینه به درته څه ووایي دا بې زبانه آینه به درته څه ووایي راشه اشنا د خپل ښایست تپوس زمانه وکړه. ستاسو د لاسونو په پړکه کې راغواړم نازیه اقبال.
जिंदाबाद औ मीना जिंदाबाद यार मीना जिंदाबाद नो मीना जिंदाबाद यार मीना जिंदाबाद चावे चे मयंक शुमा नो खात शुमा دا چا وې دته चावे चे मयंक शुमा नो खात शुमा زه په مینه برباد شوما او وایا کنا څنګه دې لار غلطه کړه وایا کنا څنګه دې لار غلطه کړه شکر دې چې زه درته در یاد شوما वाह वाह माशाल्लाह ته خو ماته هر وخت یادېږي جی او دې وخت کې مینا یو سندره او یو داسې سندرغاړ تاسو ټولې پیژنې او د هغې چې کله راغلل هغې یو سندره وویله او هغه سندره د هغې ډېره زیاته مشهوره شوه او هغه ورځ ده او دا ورځ ده ماشاءالله دا سندرغاړي ورځ تر ورځه ترقي کوي او ماشاءالله مخ پر وړاندې ځي کامیابۍ چې دي هغه دې له مخې ته را روانې دي او موږ ډېر زیات خوشحاله یو څنګه چې ارشد وختي ووایي چې پړه لیکه سندرغاړي پړه لیکه کسان دې فیلډ ته را روان دي دا زموږ دپاره ډېر د فخر خبره ده خو دا سندرغاړي د خو نور هم ډېرې سندرې ویلي دي خو دوه سندرې ډېرې زیاتې مشهورې شوي دي نو لکه یوه وه چې ویم دته بیا راته وایه چې کومه مشهوره شوې ده ووایه تاسو به وپېژنئ او راغواړم ستاسو په دروند استقبال کې ډېره مینه ورکړئ ستاسو دپاره د نشترحال په فلور بیبي شیرین زیک افریدی لاسونو پړکاجي
पके पक वहैला सुना जल्मो شي ظلمو پګډي دوکي پخندا شي ظلمو را پاسي گئی ظلمو یا خلو شا ظلمو چې می د خوږ زړګي نلري شي غمونه ظلمو چې می د خوږ زړګي نلري شي غمونه ظلمو را پاسي گئی ظلمو یا خلو شا ظلمو اتړ تو دیږي پکې پک وهیلا سنا ظلمو و اتړ تو دیږي پکې پک وهیلا سنا ظلمو را پاسي گئی ظلمو یا خلو شا ظلمو اتړ تو دیږي پکې پک وهیلا سنا ظلمو اتړ تو دیږي پکې پک وهیلا سنا ظلمو دیخ کل فضا کې چې هم حسن شته هم مینا په دیخ کل فضا کې چې هم حسن شته هم مینا رباب کدل ته کېک دی نو په خپله به ټنګېږي نن د شمشاد ټلویزیون پنځمه کلیزه ده او تاسو ته به معلومه وي چې د کلیزې په موقع خلک څه کوي چې کله سالګره خلک کوي نو څه چل کوي کیک پرې کوي او د دې کیک دپاره زمونږ په دې حال کې زه ګورم چې یو محترم مشر راپاسوم او په هغې کې مونږ سره د پښتونخوا د ثقافت د څانګې مشر سیکرټري ښاغلی اعظم خان صاحب موجود دی نو اعظم خان صاحب ته خواست کوم چې دا کار ترسره کړي ستاسو په دروند استقبال کې راځي اعظم خان صاحب یقیناً چې د خوشحالۍ په موقع باندې خلک خوشحالیږي د خوشحالۍ اظهار کوي اعظم خان صاحب زموږ سره موجود دی خو د شمشاد ټلویزیون کنټري مینیجر سجاد یوسفزي صاحب ته هم بلنه ده چې راشي او ستاسو په دروند استقبال کې زموږ ملګرتیا وکړي په دې موقع د دې ټولې غونډې په شا یو تکړه نوم سټیشن مینیجر پېښور څانګه شمشاد ټلویزیون ښاغلی ایاز خان هم موجود دی هغوی ته خواست کوو چې هغوی هم زموږ ملګرتیا وکړي یقیناً چې نن ورځ د خوشحالۍ ده شمشاد ټلویزیون ټول کتونکي به ورکوي چې شمشاد ټلویزیون په تېرو 15 کالو کې تاسو له څه درکړه او په راتلونکي وخت کې به څه کوي ځکه چې شمشاد د 15 کالو شو او په 15 کاله کې ماشوم مکتب ته بیا د تلوی سکول ته د کېنولوی نو شمشاد ټلویزیون اوس د دې جوګه شو چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي او په تیزۍ لاړ شي زه هغه قربانه هم راغواړم کومو قربانو چې تاسو ته تر اوسه پورې دا پروګرام وړاندې کوو دا خپرونه وړاندې کوله هغه ټولو قربانو ته خواست دی چې هغوی هم تشریف راوړي
زمونږ یو بل هنرمند سندرغاړی چې همیش د شمشاد ټلویزیون حصه ده هغه په هر پروګرامونو کې نو که هغه نن په دې موقع باندې دلته را نشي په دې کیک کټینګ دوران کې دا به ډېر غټ زیاتي وي هغې سره ستاسو اجازت دی جی جی موږ خپلې خوږې سندرغاړې له بلنه ورکوو چې هغه هم دلته راشي مسرت ممند شمشاد ټولو کتونکو ته دې مبارک شي سجاد صاحب او ایاز صاحب ته دې مبارک شي تو اعظم خان صاحب که د نن ورځې په حواله باندې یو څو جملې مونږ واورو زما خیال دی کتونکي به وایي چې محترم راغلی او څه یې راته ونه وایي چې موسیقۍ په منځ کې خبرې کول داسې لکه چې کباب کې هډو کې اګنې زه هوټنګ نه غواړم خو زما خیال دی چې د سجاد صاحب نه پوښتنه وکړو چې د نن ورځ په حواله د دیو څه تاثرات دي د ټول ناول خو خپلو ټولو راغلو مېلمنو ته په خصوصي توګه خپل مشر مېلمه اعظم خان صاحب ته د دې شکریا ادا کوم دې ته په خیرالی ویم د شمشاد ټي وي د مینجمنټ د طرفه د پېښور څانګې د طرفه چې دلته راغلي دي او بیا د دې درنې د دې ښکلې ورځې مبارکي ټولو ټول شمشاد ټي وي کارکنانو ته وړاندې کوم په دې ټایم موږ یو نوم واخلو دا به بده نه وي چې د دې ټي وي مؤسس حاجي فضل کریم صاحب ته ډېره مبارکي وړاندې کوو د پېښور چینل د پېښور سټیشن د طرفه د ټولو کارکنانو د پېښور د طرفه او پښتون صاحب ته او ټولو همکارانو ته مبارکي وړاندې کوو د دې بختورې ورځې د دې ښکلې ورځې ډېره مهرباني شکریه سجاد صاحب کنټري مینیجر شمشاد ټلویزیون او اوس زموږ سټیشن مینیجر ښاغلی ایاز خان د هغې نه پوښتنه کوو چې هغې نن څه وایي زه به ټولو خپلو راتلونکو مېلمنو ته هرکلی په خیرالي ووایم ډېره مننه ډېره مننه ښاد آباد اوسئ زما خیال دی چې زه به هم د منځه وځم اعظم خان صاحب خو ځان د منځه وویستو زه به هم د منځه ځم او تاسو بیا باقي شروع وکړئ تھینک یو ډېره مننه ستاسو بخښنه غواړو کیک خو تاسو ته در ونه رسېده خو د هغې خوږوالی به ضرور تاسو محسوس کړي ارشد دی خوړلې یا ما او تا خوړلې یو خبره ده یو خبره خوشحالي 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 او په دې خوشحالۍ کې موږ ټول شریک یو د یو چینل د یو ادارې 15 کاله د هغې یو سفر یو عمر او په هغې کې که هغې وده کړي یو ښه پروګرامونه یې تاسو ته وړاندې کړي د دې ټلویزیون د عکس په ذریعې سره نو زما په خیال هغې د ستاینې وړ دي ځکه چې د ټلویزیون دوه کارونه دي ولس خبرول ولس ټکور کول او ولس ته ښه تفریح ورکول او دا کار زما په خیال شمشاد ټلویزیون په ښه توګه کړی دی بالکل د کې شک نشته تاسو ډېرې ښه خبرې وکړې ارشد او زه غواړم چې زموږ دا پروګرام همدغه شانتې مخ په وړاندې لاړ شي دا خلک خفه شوي دي په کیک باندې نو زه یم چې د دې دا پام لږ بدل کړو مونږ سندرغاړې راغواړو جی سندرغاړې به راغواړو او څنګه چې د کیک ډېر خوندو ډېر مزهدار چې څنګه د کیک خوندو ډېر ښایسته داسې ډېر خوږ همدغه شان یو خوږ اواز پکار دی خوږ اواز هم دی او ښایسته خوږه صحرا هم ده څوک راغواړې دی خو هم پېژندله څوک راځي جی اواز نه راځي خوانه جی بالکل ستاسو په دروند استقبال باندې راځي مسرت ممند
جی شازمه ډیر خوند یې وکړو ډېر زیات خوند. څومره خوږ کیک و هغه عمره خوږه څنګه درو جی بالکل دې کې څه شک نشته او هغه عمره خواږه زمونږ دا میلمانه دي ځکه چې میلمانه خواږه نه وي نو موږ بیا دلته خوند نه کوو بالکل او مسرت ماشاءالله ډیره ښه روانه ده ډېر ښه آیټمونه ستاسو دپاره راوړي په ټلویزیون باندې په سټیج او په البمو کې نو دغه شان د دې دا کومې دغه چې را روانې سندرغاړې را روانې زموږ په میوزیک انډسټرۍ کې دا ډېر لوی کنټریبیوشن دی او دا زمونږ پیژنګلو ده دا زمونږ شناخت دی زمونږ دا زخمی کلتور چې د څو مودې نه په دې باندې خاوره پرېوتې وه هغه خاوره به په کلاره کلاره سنډو لړکو به تی موږ به خپل اصل طرف ته راځو موږ به خپل پیژنګلو طرف ته راځو هغه زموږ کلتور دی هغه زیم هغه تی هغه زموږ ولس دی او زموږ کلتور دومره رچ دی دومره په هغې کې طاقت شته دی دومره په هغې کې یو دغه شته دی د طاقت نه علاوه په دومره کې سکوپ شته دی چې هغه موږ مخ په وړاندې بوتلی شو او زما په خیال چې کلتور صرف ډانس یا غانا یا ډرامه نه ده دا زمونږ د ژوند نه شروع کیږي او زمونږ تر مرګه پورې که زمونږ ناسته پاسته ده که زمونږ کلي ولس دی که زمونږ غم ښادي ده که زمونږ اجره جماعت دی دا ټول زمونږ کلتور دی او دې سره سره دا پروګرام چې نن تابع کړی ده شمساد ټلویزیون د 15مې کلیزې په موقع او دې سره سره جشن نوروز شازما نو ډېر زیات د خوشحالۍ موقع ده زه خو ډېر ښه فیل کوم شازما بالکل ځکه چې د خوشحالۍ موقع زمونږ په ژوند کې هر څه د ډېرې زیاتې کمې راځي او کله هم چې راځي نو موږ لا پکار دي چې موږ د خوشحالۍ دا موقع چې کومې دي دا په ښه طریقه باندې ونمانځو خپل زمونږ د وجود حصه ده زمونږ په زړونو کې اوسېږي یو داسې نوم چې تاریخي ګواه دی او د موسیقۍ په دنیا کې د هغې نامه د هغې کنټریبیوشن د هغې برخه د چا نم پټه نه ده خو نن د دې نوې کل په وړاندې دا خبره کوم چې کشور سلطان تاسو ټول اورېدلې ده دنیا منلې ده او د هغې اواز د دنیا ګوټ ګوټ پورې رسېدلی دی او نن دغه فن د هغې پورې ختم نه دی بلکې د هغې برخوردار د هغه جاري ساتلی دی د کراچۍ نه راغلی دی په کراچۍ کې اوسي خو زمونږ په زړونو کې هر وخت وي یو ښایسته اواز دی او دغه فن دغه هنر مخ په وړاندې بوځي شازمې دوی به د لاسونو پړکا ورکوي ځکه چې مونږ د هغوی په سترګو کې صرف د خالد خان سترګې یا نظر نه دی یا آواز نه دی د هغوی په سترګو کې مونږ نور هم ډېر څه وینو او هغه د کشور سلطان جی نو ستاسو د لاسونو په پړکا کې راځي خالد خان